در محضر عام در روحیات مردم تاثیر میکنه. فعلا دی 14 ولایت ما کسی را ندیدیم که کسی دیگر را کشته باشه. ما با کشتن و قصاص کردن 2 انسان حیات 12 میلیون محفوظ ساختیم خریدیمش. ما با دست بریدن 1 و 2 تا دست جیب و خانه 12 میلیون نفوس ما محفوظ ساختیم. و اگر این دوزار ما بندی می ساختیم طبق قوانین مدرن امروزی که در غرب و دیگر جای رواج است، این دزدی گم نمیشد. باز همین دوزی بود. در امریکا این قانون است. شما ببینید امریکا دوزد میگیرن یا جریمهش میکنه یا بندیش میسازن. خود مقابلش ببینید امریکا در هر دقیقه دزدی میشه، موتر دزدی میشه، در هر دقیقه مغازه زده میشه، در هر دقیقه قتل و قتال میشه. اونا این چیزا کردن. در این حکم شریعت یک حکمت خداوندی موجود است. ما در افغانستان که با کلش تقریبا به این چیزا عادت بود. دست 1 و 2 نفر بریدیم در 14 ولایت قطعا دزدی گم شده. ما براتون اطمینان میتونم شما بیاین طلای سرخ در سر سرک پرتین 3 روز بعد یک کس رو دست نمیزنه با بریدن 1 دست. امریکا تا بال هزارها دزد گرفته بندی کرده، جریمه کرده، خود دزدی را از امریکا گم نکرد. ما با قصاص کردن 2 قاتل 3 قاتل یا 4 قاتل در کل 14 ولایت باز کسی جرأت از این نکرده که 1 نفر بیگناه بکشه. اما در امریکا ببینید با همین مجرمینه که یا قاتل گیر میکنه بندی میشه یا جزای جریمه و دیگه میشه، ببینید هر روز چند نفر قتل میشه. امریکا که مدرن‌ترین ممالک از خود سوپر فطاقت هم میگیره و مرکز دموکراسی هم میگیره. ما به خاطر آرامی از ملتی کار کردیم و این شریعت است، این باید تطبیق شه. و یک گپ دیگر ما علاوه میکنم، این دست بریدن اینطور که است در این ممالک غربی تطبیق شده. اینا فکر میکنن دست بریدن معنی از اینکه دوز آدم گیر کرد اونجا گیرش میکنه قطعش میکنه دست کتف بند. این طور نیست. این دوست که گیر میشه یا این قاتل که دستگیر میشه یا به محکمه شرعی آورده میشه پیش روی قاضی. وکیل است، این چندین روزی دوام میکنه، شواهد داره، اسناد داره، دوسیه داره، این تکمیل میشه. اگر از دزد است و اگر از قاتل است. شما یقین کنید که ما در محکمه دیدیم که یک دزدی که دستش بریده میشد تقریبا سر دوسیه از 100 ورق پر بود، شواهد و اسناد و اقرار و دیگه و تنها محاکمه از این دوست تقریبا 20-25 روز دوام پیدا کرد تا قاضی فیصله آخری. این بدون محکمه نمیشه، کس کرده نمیدن. و دیگه این در صحنه که دست از این قطع میشه دکتر شفاخانه خواسته میشه، این دست از قسمتی که میبرن از این بند این پیچکاری میکنه، به حس میسازش، بعد از قطع میشه، باز پسی پلاستر میشه، این نفر مربوطه میره به شفاخانه، به شفاخانه بستر میشه برای 5 و 10 روز تا که زخم دستش جور شد بعد آزاد میشه. ما گفتم که په دې ارتباط ستاسو دې خبرې په تایید ووایم چې که چیرې دا نور غله دا غټ غله دا لوی غله او دغه خلکو چې د افغانستان په وینو باندې سوداګري وکړه، تجارت وکړه، دا دونه پیسې چې وتښتولې د خارجي بانکو کې لکه چې مخکې تاسو خپله وویل دوی ذخیره کړي دي، هغه که ستاسو قضاوت ته ودرېږي او ستاسو محکمې کې ودرېږي هغوی به هم په همدغه سرنوشت باندې مبتلا شي، یعنې همدغه کیفر د اعمالو به هغوی ته هم ورورسي، همدغسې به د دوی لاسونه د هغه نه د مټ نه وچ کړی شي، پښه به یې وچه کړی شي. دغه پوښتنه رسولي صاحب ډېر ښه سوال دی. سوال په جواب کې زه باید ووایم موږ تر اوسه پورې کوم غله رهزنان چې نیولي دي شریعت هم ورسره کړی، محکمې ته هم سپارلي دي، کومه جزا چې شریعت ورته تعین کړی هغه هم سره کړی. کوم خلک چې زمونږ نه تښتېدلي دي یا زمونږ قدرت ته نه دي راغلي، یا په ایران کې دي یا پاکستان کې دي یا کابل ته تللي یا شمال ته راخوځي، هغه زمونږ په قدرت کې نشته. خو مونږ په دې عقیده یو که دا خلک زمونږ لاس ته راسي مونږ به یې حتما محکمې ته حاضروو. دغو مظلومانو جواب به مونږ له دوی نه اخلو د محکمې په مخ کې. مونږ اوس هم یو تعداد قمندانان لرو چې په خارج کې ژوند کوي، په پاکستان و ایران کې زه ورغلم، دوی ته مې هیئتونه ورسولي دي چې دوی بېرته په افغانستان کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. مونږ ورته وایو چې افغانستان سرحده ستاسو په مخ خلاص دی، تا نه مونږ سلا تاسو نه واخیسته، د غلا مخه مو ونیوله، تاسو خپل وطن ته راتلی شئ، منهج د یو افغان ژوند کولی شئ، هر څه چې کوئ. خو دوی په مونږ دا شرط کوي چې مونږ سره محکمه مه کوئ، زمونږ له محکمې ډاري، مونږ سره به محکمه نه کوئ بیا مونږ درځو، دا د دوی شرط. مونږ ورته ویلي دي چې مونږ د دې مظلوم ملت له محکمې تاسو نشو خلاصولی. مونږ منهج د تحریک ستا سره شخصي هېڅ کوم مشکل نه لرو، خو که یو مظلوم راځي وایي چې دی قمندان صاحب زما پلار وژلی یا یې زما فامیل وژلی یا یې زما مځکه په زور غصب کړی، ته مجبورا که په هر قدرت کې مونږ به تا محکمې ته حاضروو. دا شی مونږ ورته ویلي او انشاءالله الرحمن مونږ په دې عقیده یو د کومو خلکو چې دا کار کړی تر څو پورې چې زمونږ قدرت وي زمونږ په وس کې دا خلک به محکمې ته حاضروو. او کله چې په افغانستان کې ملي و اسلامي حکومت راغی وروسته بیا دغو نظر دی چې هغه هر څه ورسره کوي د خلکو سره لګي. خو که زمونږ اوس په اوس حالت کې مونږ ته لاس ته راسي بالکل دوی له محکمې نشي خلاصېدلی، دوی به محکمه کېږي.
ډېر ښه ستاسې د مرکې نه ډېره مننه او دا چې دومره وخت هم زموږ سره بحث او صحبت وکړه بیا هم ډېره مننه از شما محترم مولوی جبار قلبا تشکر میکنیم و از معلوماتی که را کردیم بر بینندگان عزیز امیدوار هستیم که قناعت از اونها را توسط سوالایی که پیش ما و باز دوستا ایجاد شده بود حاصل کرده باشیم. ډېر تشکر او مننه تاسو نه هم کوم چې موږ ته وخت راکړو خپل افغانانو مهاجرو سره د تاسو تلویزیون له لارې نه خبرې وکړو او زموږ آخري خواهش او درخواست له خپلو افغانانو مهاجرو نه چې په آلمان کې ده او دا زموږ پیغام دی چې غواړو دوی ته ورسوو دا زموږ او زموږ د شورا او د رهبرانو پیغام دی چې زموږ اکثره تحصیل کرده قشر او پوه عالمان دلته په خارج کې دي په غربي ممالکو دي خصوصا په آلمان کې مونږ له دوی نه من حیث د افغان خواهش کوو چې راسي د افغانستان په بیا اعمار مجدد کې اوس فعلا زموږ سره زموږ په څنګ کې کینی مونږ ته مشورې راکړي کومې سهو غلطۍ چې لمونږ نه کېږي هغه زموږ سره اصلاح کړي زموږ سره حد اقل شفاخانې فعالې کړي ډاکټر پیلوټ راسي تیاری والوزوي عسکري راسي په نظام د عسکري کې شامل سي انجینر د راسي موږ ته د فابریکې او سرکونه جوړ کړي دا زموږ پیغام دی ټول ورونو ته موږ لکه افغاني خلک یا افغاني سیاست مداران دا خبرې نه کوو چې څوک او څوک افغانستان ته نشي راتلی په دې خاطر چې دا فلانی دی په یو نامه په بل نامه موږ هر افغان ته من حیث د افغان د حق ورکوو او د حق لري چې د افغانستان په اعمار مجدد کې د افغانستان په سیاسي وضع کې د افغانستان د آینده حکومت کې دای په داګه سره راسي او په سری الفاظو سره خپل آینده سرنوشت او د ملت سرنوشت ټاکي موږ لورونه د خواهش دي چې هر څوک په آزادانه توګه کولای شي راسي سفر وکړي افغانستان ته من حیث د افغان او د افغانستان په بیا جوړولو کې زموږ سره اشتراک وکړي. ډیره مننه.